السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته یو ډیر مهم خبر درکوم چې د افغانستان پخوانی لوبغاړی اصغر افغان چې کوم د هغه د کرکټ بورډ خلاف ډیر سخت بیانونه ورکړي دي او غواړي چې د افغانستان کرکټ بورډ چیرمن شي. او د نه علاوه به زه تاسو ته د افغانستان رشید خان په حق باندې یو خبر درکوم چې رشید خان وایي چې زه بیا هم د افغانستان کیپټنسي نسم تر سره کولای. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه شئ. راځم اول زه تاسو ته د افغانستان پخوانی لوبغاړی اصغر افغان په حق باندې یو خبر درکوم چې اصغر افغان دغه څو ورځې راهیسه د هندوستان ډیر مشهوره ویب سایټ او یوټیوب چینل کې دغه کرک ټریکر په نوم باندې ویب سایټ د شاید تاسو نه خبر یاستئ د افغانستان کرکټ بورډ خلاف خوله خلاصه کړې ده او دی بیا دغه څه وایي چې د افغانستان کرکټ کې ډیر غټ فساد روان دی، یعنی دوی بیخي کارو باندې نه پوهیږي، لوبغاړو سره زیاتی کیږي. یعنی مسقط د اصغر افغان دغه ده چې د افغانستان کرکټ که همدغسې روانې ډیر زر به د کینیا غوندې ټیم افغانستان نم جوړ سي. اصل کې اصغر افغان غواړي چې د افغانستان کرکټ بورډ کې داخل سي، بلکې چیرمن سي. د همدغه په وجه باندې دغه د اصغر ګروپ چې کوم ده په دغه کې کریم صادق پخوانی لوبغاړی دی هم شامل ده. دم بیا دغسې د اصغر په حق کې یو پوسټ هم کړی ده چې باید اصغر افغان دوباره د افغانستان یعنی کرکټ بورډ چیرمن کړي، ځکه میرویس اشرف نه وای نه کیږي. اصل کې دغه محمد نبی اصغر افغان رشید خان کریم صادق دین علاوه بعضې نور لوبغاړي نوروز مانګر داسې کوم دي دوی یو ګروپ کې شامل دي. اوس یې پوره کوشش روان کړی افغانستان په ورلډ کپ کې ټولې لوبې مو بایللې، یعنی ښه موقع ده دغې نه باید موږ او تاسو یعنی ګټه پورته کړو او اصغر افغان د کرکټ بورډ کې شامل کړو. نو د همدې لپاره اصغر افغان چې هر چیرته مرکې کوي د کرکټ بورډ خلاف بیانونه ورکوي. او دغه بل خبر به زه تاسو ته د رشید خان په حق باندې یو خبر درکوم چې رشید خان هم تاسو خبر یاستئ، محمد نبی رشید خان او اصغر افغان دا ټول په یو ګروپ کې شامل دي. نو رشید خان به هیڅ کړه کیپټنسي ته غاړه کښېنږدي. که افغانستان کرکټ بورډ ورته هر څومره ووایي رشید خان به دوباره د افغانستان کیپټنسي یعنی بیخي ترسره نه کړي. نو دغلته افغانستان سره اوس صرف یو آپشن پاتې کیږي چې نجیب زدران د شر ورځو لوبو لپاره کیپټن وټاکي.